بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ټاسک بر رائټ کلیک مینو نور درسونه موږ تاسو ویلې درې درس. دا څلورم اخري درس ده. دلته ټاسک منیجر ده. ټاسک خپل وظیفې ته وایي، دندې ته وایي. مخکې موږ تاسو ویلې او منیجر چې دغه مدیر ته وایي، یعنی د وظایفو مدیریت. ټاسک منیجر کوم وظایف کوم دندې چې په کمپیوټر کې اجرا کیږي هغه ټول مدیریت کوي، هغه کنټرول کوي، تنظیم کوي، اداره کوي. دې باندې چې کله کلیک وکړي دغه صفحه راځي. دا ټاسک منیجر د خلاص. دا ټاسک منیجر بل کوم طریقونه موږ تاسو خلاصوي سو رن تاسو ټاسک ام جی آر چې کله انټر کې بیا ټاسک منیجر خلاصيږي. دا دویمه طریقه. بل طریقه کوم دغه ټاسک ام جی آر کدا په اډرس کې ولیکو. اډرس موږ تاسو ویلې کنه دلته دا ګوره دا چې کله خلاص کې دلته ورته ولیکا ټاسک ام جی آر انټر کا بیا ټاسک منیجر خلاصيږي. او کداغه ټاسک ام جی آر په رن کې ولیکي، اډرس کې ولیکي، نوٹ پیډ کې ولیکي، سی ام ډي کې ولیکي، هر چیرته سرچ کې ولیکي، هر چیرته لیکي ټاسک منیجر خلاصي. دلته لیکنه بل د شارټ کټ لاره هم دا موږ تاسو خلاصوي سو. کنټرول شفت سکیپ دا سکلو وهي بٹن کې دا ټاسک منیجر خلاصي. دا کوم بٹن دی ګوره کنټرول شفت ای اس سی سے د سکیپ دا س کلیکو کې ګوره ټاسک منیجر خلاص. یو بل سے دا ګوره کنټرول دا کلوز کا. بل شارټ کټ شه دا کنټرول الټ او ډیلیټ دا س کله کلیکو کې دلته بیا راځي. ها ګوره واز دلته کار نه کې دا د کیبورډ نه کار کوو. کنټرول الټ ډیلیټ ګوره لاندې دلته ټاسک منیجر لیکل ده. دې باندې کلیک وکړه بیا ټاسک منیجر خلاصيږي. دا د دې د خلاصولو طریقې دي. په هر څو طریقو موږ تاسو خلاص خو راځو نور طریقونه تیریږي. دې باندې کلیک کوو چې دې کارت شه ده. ګوره زیاتره وخت کې تاسو خلاص کې دغه سي کې دغه سي د سي راځي مور ډیټیلز ده. دلته دې باندې کلیک کوم مور ډیټیلز نور راځي د سي ښکاري. اول څه ده دلته پروسس دا جریان ته وایي. کوم پروګرامونه چې په جریان کې د کار په حالت کې دلته د پروسس په لیست کې راځي. کاغه ظاهرا وي او یا که بیکګراوند کې کنه. ګوره دا ظاهرا اوس کمپټیشا دا ریکارډینګ کوي، سمډوف دا دایم کار کوي. کوم وایروس کار اسي دا انټي وایروس دا وایروسونه لمنځه وړي. ټاسک منیجر دا د خپل خلاص ده. بیکګراوند پروسس دا کنه وش پته دا نور ټول بیکګراوند کې پروسس لري. دا نور پروګرامونه ښکاری نه خو چې دا بیکګراوند کې دا پروسس لري. دا د کار لاندې خود دا کوم پروګرامونه چې دلته ښکاری دا څومره اندازه ریم او دا شان په تور مثال دا د کمپټیشا ده کنه. دا ریکارډر ده کوم ریکارډینګ چې موږ تاسو دا 12% ګوره دلته یوازې دا سی پی یو مصرف کړی ده. سی پی یو په مجموع کې ګوره 1 2 د دومره مصرف شوی ده. سی پی یو چې دا پروسس کوي دا کوم هغه. بل څه دا میموري ده. میموري ګوره دا ریم ته وایي 60% مصرف ده. په ریفریش کې یو خبره ما تاسو ته کړې وکنه چې کله موږ تاسو یو برنامه یو پروګرام خلاصو دا موقتی زی په ریم کې دا ریم الته ځای نسی تر څو چې دا یا بند سوی نه دا برنامه او یا سیف سوی نه. چې کله سیف سو بیا الته زی دا هارد ډیسک بیا ځای اخلي کا استکای بیا بخي زی نه سیف کیږي. نو دلته دا ګوره دا کوم پروګرامونه چې دلته خلاص دي کنه ګوره 22 ام بي دا ځای نه ولای 3 ام بي دا یوصل نه او یا ام بي دا ځای نه ولای. دا دومره 60% میموري اوس ډک ده. اوس کته بل برنامه خلاصي دا په تور مثال دلته راځو موږ تاسو زور توایم سي ون ورډ ده کنه د ورډ پروګرام دا خلاصو ما دلته داغه میموري ګور دلته خلاص میموري او څه کېږي زیاتېږي سو 21% مخکې څومره 60%. اوس 21% ځای ونیو. بل برنامه خلاصي هغه هم د سجاني سي بل برنامه خلاصي. اوس کدا ریم زیاتېږي کنه دا بیا کمپیوټر سلو کېږي. الته ریفریش کې ماته سوال چې کله بیا ریفریش وکړو دا پروګرامونه استکای بیرته کمپیوټر ریفریش کېږي. بل ډیسک دا هارد ډیسک دا خپل هارد ډیسک څومره مصرفیت لري. اوس ګوره 0% بیخي مصرفیت دومره نه لري کم ده. نیټورک دا سکله کمپیوټر یو دوه کمپیوټرونه یا درې یا زیات یو بل سره وصلي دا غوي مصرفیت خي سي غوي څومره مصرفیت لري. اوس خو نیټورک بیخي وصل نه ده. بل دلته جی پی یو ده داخلي
دا چې شي سو دلته د دې مصروفیتونه ښیي چې دا څومره کار کوي. بل پرفارمنس ده. پرفارمنس کې استعمال، مصروفیت او سرعت د خپله د سی پی یو، میموري، ډیسک او دا شیان موږ او تاسو ته ښیي. چې دا شیان ګورئ، اول سی پی یو ده، دلته په د ګراف په شکل ښیي. سی پی یو ګوره 14 15 28 دومره فیصده چې ده دلته دا مصروف ده. دلته ګوره لاندې دا هغې سرعت ښیي څومره هغه سرعت لري، دلته پروسس ښیي، دا ټایم ښیي څومره وخت کېږي چې دا پروسس شروع کړی ده. بل دغسې د میموري باندې کلیک وکړئ، د ریم ښیي ګوره دلته میموري 14 جی بي ریم لري دا کمپیوټر، 3 جی بي دا مصروف ده اوس 100% دغسې دا چې ده دا دومره مصروف ده. بل ډیسک دا اوس ښیي ډیسک بیخي مصروفیت نه لري. دا بل د ګرافیک ده ګوره 3D ګرافیک جی پی آی ګرافیک ده که نه انټل ایچ ډي ګرافیک ده ګوره 12% دا مصروف ده ګرافیک کار کوي. ګوره دلته دغسې دا ټول دلته موږ او تاسو ته ښیي د ګراف په شکل چې څومره کمپیوټر مصروف ده. په طور د مثال یو نیم وخته کمپیوټر خلاصوي چې کله خلاص کې وګورئ بیخي کار نه کوي، هغسې نور ماوز دا شیان هم کار نه کوي، مصروف ده. د شارټکټ لارې ته راځي، کنټرول شفټ سکپ وهي، هلته ټاسک منیجر راځي. دلته وګوره چې دا ولې دومره مصروف ده کار نه کوي. که دلته دا کوم مصروفیتونه چې راځي که نه هغه باندې کلیک وکړه، هلته راځي ګوره په ان پروسس کې نه ده، دلته دا وډ پروګرام ده، زه وایم دا ان ټاسک ده، دلته بیا راځي دا ان ټاسک کې هغه بندېږي. ګوره دا وډ پروګرام دلته بګراوند کې دا به خلاصو ښه ګوره دا مې چې خلاص کړي چې کله دا انتخاب کوي او ان پروسس ورته وایي دغه پروګرام بندوي بیخي ځي. دلته راځي دا په اسانه طریقه دا بندوي پروګرامونه، هلته چې ته کله کلیک کوي هغه تاویږي نه بندېږي. دلته کوئ چې ان ټاسک دا ورته انتخاب کوي او دا ان ټاسک کې اتومات ځي خپله. دا پرفارمنس دلته و. بل چې دا هسټوري ده، اپلیکیشن هسټوري. دا هسټوري د دې تاریخچه ټول دا شیان دلته ښیي ګوره چې کوم برنامه څومره وخت دلته خلاص شوی ده او دلته ښکاري. دا ټول ګوره نیټورک ده، نور هغه کار نه کوي. ګوره دا یو نیم دانه مایکروسافټ ایج ده چې دومره وخت کېږي چې کار شروع کړی ده، دا نور لږ لږ غوندې. دلته هغه هسټوري د دې تاریخچه ټول ښیي کوم څه دی کمپیوټر کوم پروګرامونه دي. بل سټارټ اپ ده. سټارټ اپ دلته چې کله دا انتخاب سټارټ اپ کې دلته یي کوم پروګرامونه سټارټ اپ دې ته وایي چې کله ته کمپیوټر خلاصوي دلته کوم پروګرامونه هغه خپله راځي. اوس ګوره سمدوف ده که نه دا انټي وایروس چې کله ته کمپیوټر خلاصوي اتومات دا هم یو وارې خلاصېږي هلته ښکاري. د دې فایده دا ده چې کله ته یو نیم وخته ته ضرورت وي چې یو برنامه زر خلاص کړي دلته ګوره سټارټ اپ کې شته د هغه اتومات خپله خلاصېږي. او دلته کوئ چې دا ډیسیبل هم کړي ښه. اوس ګوره دا انیبل ده چې کله زه کمپیوټر خلاصوم دا اتومات خلاصېږي. زه وایم دا ډیسیبل که باندې که باید خلاص نه شي. دلته ډیسیبل باندې کلیک کړو دا ډیسیبل شو کار نه کوي. بل یو دی پکار ده بل ډیسیبل که بل کوئ ټول ډیسیبل کې بیرته دا انیبل کې. اوس په مثال دا ډیسیبل دلته انیبل باندې کلیک وکړه بیرته فعالېږي انیبل شو بیرته فعال شو. بل یوزر دی چې دلته په کمپیوټر کې څو دانې یوزر ده او څومره کار کوي. یوازې یو یوزر ده ټي وحید الله دلته یو یوزر ده چې اوس دلته بیا معلومات دی ښیي چې 100% دا یوزر سی پی یو یې هغه کړی ده مصروف کړی ده، میموري څومره ده، ډیسک ده، نیټورک ده، کوم شیان مخکې مونږ او تاسو پروسس کې هم څه ویلې. هماغه دلته مصروفیت ښیي چې دا کوم یوزر چې لاګین ده څومره کمپیوټر مصروف کړی ده. دلته کوئ چې مونږ او تاسو 4 5 6 نور یوزر هم ولرو، 2-3 یوزر ولرو، بیا د هر یو معلومات بیل بیل ورکړي چې دا یوزر څومره مصروفیت ریم دا شیان مصروف کړی دی سی پی یو، بل یوزر څومره مصروف کړی دی او بل یوزر څومره مصروف کړی دی. او چې کله دا انتخاب کې ګوره ډسکنیکټ دلته کار نه کوي، چې کله دا انتخاب کې دلته ډسکنیکټ دا فعالېږي. ډسکنیکټ کې دا یوزر له کمپیوټر نه وځي، خو دا ډسکنیکټ نه کوو، دا ډسکنیکټ چې دا بیا کله هغسې ډسکنیکټ خو دا ریکارډ هم بیا ځي ځکه یوزر بندېږي بیخي. بل ډیټایلز ده. ډیټایل نور معلومات ته وایي ښه. دا کوم برنامې چې اوس دلته کمپیوټر کې کار کوي رن دي دا د ټول معلومات دلته ښیي ګوره ټول یو سره ده. اول چې دا ګوره دلته دا نیم ده، دا نوم هغه نوم ده چې خپله هغه یې پېژني ښه د کمپیوټر چې دننه کمپیوټر یې پېژني. هلته کوم نومونه چې بګراوند کې دا ګوره کانهاست دا ګوره مونږ او تاسو چې ویلې 2 نومه ورته ویلی وو سی ایم ډي او بل څه شی وو سی ایم ډي ته بل څه ویلی کمانډ پرامپټ که نه کمانډ پرامپټ. دا 2 نومونه اوس مونږ او تاسو پېژنو او کمپیوټر په کوم نوم پېژني کانهاست چې ده د دغه په نوم پېژني. دا نومونه دلته فرق کوي ښه. دلته
دلته وګوره دا نمونه ده او دلته سټیټ حالت ده چې آیا دا رن ده که نه ده جوړ ده که نه. ګوره دلته ټول دا رننګ کې دي د کار په حالت کې دي. ګوره ټول دلته کار کوي فعال دي. دلته راځو دا یې ورې دغسې خلاص کړو دلته بیا ښه ښکاري. دا به دخوا ته کش کړو کوي دا ځانې. ګوره دلته دا یوزر ده چې کوم یوزر دا خلاص کړی. ګوره دا سیستم ده او یا دی یوزر سیستم او یوزر راغلی دلته. ګوره دلته میموري ده چې ریم یې څومره ځای نیولی ده په ریم کې. دلته یوزر نیم ده دلته رننګ حالت ده او دلته بیا د دې بل حالت ښیي چې آیا دا ډیسیبل ده که انیبل ده. ګوره دلته راځي دا ګوره ده دلته ډیسیبل ښیي اوس غیر فعال ده. طور مثال ګوره ایکسپلورر ده دلته رننګ ده د رننګ په حالت کې دا اوس دلته ښیي. دا نور کوم یو څه دا ټول دلته دا رننګ کوي چې هر یو که دا غواړي چې د دې رننګ دا خلاص دا انتخاب که دلته انټ ټاسک ورته وایه دلته انټ ټاسک د دې وظیفې ته ختم ورکوي. انټ ختم ته وایي که نه ختمولو ته. ټاسک خو هغه وظیفې ته وایي. دې وظیفه ختم که بیخي په کار نه ده. دلته ډیټایل سره ټول معلومات ته ښیي. بل څه د سرویس ده. سرویس خدمات ته وایي خدمتونو ته وایي که دلته کوم خدمات چې دغه کمانډونو ته دا کوم برنامې چې دي دلته کوم خدمتونه چې هغه راځي فعالوي هلته ټول دلته ښیي. ګوره دا نومونه داسې کمپیوټر پېژني. دا بل نوم داسې موږ او تاسو پېژنو په دغه نومونو باندې. او دلته ګوره د دې حالت ښیي چې کوم یو سټاپ د کوم رننګ ده او دلته دا د ګروپ په شکل باندې ښیي. خو دلته دا سرویس نه ده دا زیاتره که هر یو ګوره بلوتوت سرویس ده دلته دا بلوتوت که زه دا د دې بلوتوت دا سرویس بیا ګوره یو رننګ ده بل سټاپ ده که نه. که دا دلته زه وایم دا سټاپ یې که بیا هغه کار نه کوي بلوتوت. هر برنامه چې ته غواړې دلته چې د هغه خلاص کې بند کې دلته کوی ستا هغه بند کې دلته نور ټول شیان راځي دلته چې کوم یو د پکار ده دلته تو ګوره آفلاین فایل دي دغسې نور شیان دي. دلته داسې یو شی ته ودرې دلته پیدا کړو چې موږ او تاسو ورسره ښه بلد یو که نه تاسو پېژنئ. ښه دلته ودرې چې د هغه کې کوم ډیټا یو ډیوایس سټارټ اپ ګوره انټل آر ایچ ډي ګرافیک ده که نه سرویس دلته دا ښیي. فایل هسټوري ده فکس ده. خو دلته یعنې ټول کوم سرویس چې دي که نه هغه دلته سته دي. دا کوای چې ته هغه سرویسونه چې کوم دي هغه ټول ته سټاپ کړي یا رن کړي. چې کله یو نیم وخت تاسو کمپیوټر کار نه کوي ګوره دا پاور ده. ګوره پاور چی ته وایي دغه هغه ته وایي که نه د دې برق څه ده. اوس که دا اوس د دې سرویس خلاص ده که زه دا د دې سرویس بند کړم دا بیا کار نه کوي. پاور څه کېږي پاور بندېږي. دغسې دا نور شیان دي. خو د دې فایده چې ده یو نیم وخت ګورې یو برنامه بیخي تا په کمپیوټر کې کار نه کوي بیخي کار نه کوي. جوړ هم د کمپیوټر مشکل نه ته راځې دلته ټاسک منیجر کې سرویس کې ګورې په سرویس کې هغه پیدا کوي داسې نه چې دې سرویس سټاپ شوی که سرویس سټاپ شي هغه بیا کار نه ورکوي بیخي بیا کار نه کوي. پوه شئ دغسې هر یو سرویس چې دلته یې داسې ته ګورې دا هغه کې بند کې بیا کار نه کوي. دلته دا څه و دا د ټاسک منیجر معلومات و. انشاءالله پوه شو ورباندې بس ده ښه.